دقنا رسمان رواجان نه ناره پکار دی نه رسمی طور باندې پروګرامونه پکار دی بلکې دا وخت داسې دی زه اکثر ځایونو کې وایم ډېر دوستان داسې دي ضروري خو نه ده چې موږ ته دلته څوک ناست دي نو هغه به زمونږ په لبیک کې موږ سره په دې پارټۍ کې وي ووټ به هم راکوي او موږ سره به نه زه ورته وایم دا میشن خو داسې دی چې دا خو د حضور د عشق او د وفا دی نارم د حضور د عشق او د وفا ده چې هر پارټۍ سره تعلق دی خو زمانه دې زیاته دعوه دا ده چې زما مال جان اولاد په حضور باندې قربان دی او دا مونږ ګڼوم داسې الله ګواه دی چې مونږ چرې دا نه دی ویلی چې نه مونږ یو بل مخلوق یو دا بل دی او دغه بل دی مونږ وایو چې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په در کې خپله وفا پیش کوي نو هغه زمونږ د دې سر تاجونه دي پوهېږئ دې باندې او دا د مسلمان شان دی چې هغه به د خپل حبیب علیه الصلاة والسلام په مینه محبت کې لیونی وي هغه به د خپل کریم آقا په محبت کې باباجي به فرمایل وی های کاش چې مال الله دومره مقرا کی چې زه د دې امت د دې نوجوانانو زړونه هغه داسې تیار کم داسې چې د هغې په وړاندې کله د هغې د جانان مبارک نوم واخیستی شي چې د ده هیئت او شکل بدل شي د باندې یو کیفیت راشي چې زما د جانان نوم زما په وړاندې واخیستی شو زما د حضور نوم زما په وړاندې واخیستی شو د ده کیفیت جدا شي عزتمندو الله دې زمونږ د دغه جانان سره محبت نصیب کی نو دا د حضور د ختم نبوت دپاره ستاسو دا ناسته چې دا خوش نصیبو ته الله نصیب کوي او دومره خوش قسمتو ته دا یاد وساته عزتمندو حضرت خواجہ فرید الدین سیالوی رحمت الله تعالی علیه هغه ورځ مې یو کتاب کته وی دا مبارک چې کله غازی المدین له لاړو ملاقات دپاره نو غازی ته وی چې غازی څه فرق محسوسوي مخکې ژوند کې او اوس ژوند کې پوهېږئ دې باندې دا مونږ چې نن کومه ناسته ده د دې تاسو ته زه اهمیت ښیم چاړه کې دا رانه شي چې دا خو چوک تنګ شو 2 غنټو دپاره هر څوک دا کار کوي خو څوک یې چا دپاره کوي څوک یې چا دپاره کوي پوهېږئ دې باندې جنډې هم ډېر خلک رالي همدارنګې هر څه روډونه هغه چې د روډونو د بندېدو په وخت کې به د اسلام تعلیمات راکول چې مسلمانان اسلام دا وایي لاره به نه بندوي جومات به نه جوړوي داسې به نه کوي داسې به نه کوي هغې خلکو هم د خپلو مفاداتو دپاره لارې هم بندې کړې هر څه یې وکړل خو ما وی دا د حضور علیه الصلاة والسلام عاشقان دي چې دوی د حضور په عشق او محبت کې الحمدلله چې راوځي میدان ته د خپلو جذباتو اظهار کوي هغه د خپل حبیب په محبت کې کوي د خپل جانان مبارک په عشق او په وفا کې کوي ځکه عزتمندو وی ما ترنه تپوس وکړه د غازي ته ورځ نیمه پس چې کوم دی سوه هغه ته پنسي میلاوېده هغه سره د ملاقات اخري ملاقات وی ما ورته وی چې غازي څه فرق دی لږ د مخکې ژوند او د دې ژوند راته ووایه وی راته وی چې مخکې فرق دا و چې مخکې مې په ناظره باندې قرآن نه ویلی خو چې کله مې په خپل جانان باندې غیرت وکړه قرآن راته اوس په یادو باندې یاد دی مخکې ژوند څنګه اوس څنګه دی وی مخکې مې چېرته خوب کې هم د دواړو جهانو سردار مبارک نه و لیدلی چې غیرت مې پې وکړه روزانه د سر په سترګو باندې په حالت د بیدارۍ کې د خپل جانان مبارک دیدار کوم او بیا درېیمه خبره هم راته وکړه وایي درېیمه دا چې انګرېز خو وایي چې دله به مونږ د اتوار په ورځ باندې پنسي ورکوو خو ما سره چې کومه وعده شوې ده چې حضور فرمایلی دي چې مونږ به ستا انتظار د زیارت په ورځ باندې کوو نو دوی ماله د اتوار په ورځ باندې پنسي نشي راکولی ما خپل زړه کې وی چې عجیبه غوندې خبره ده پنسي چې کوم دی د اتوار په ورځ ده نو څنګه به د زیارت ورځ ته دا اوړي وی ما هغسې وشوه چې د اتوار ورځ شوه نو انګرېز سرکار چې و دا ویرېده د عوامي رد عمل نه نو پانسۍ باندې عمل ونه کړی شو او چې کله د زیارت ورځ شوه نو په پټه باندې د سحر سحر کې غازي مبارک پانسي کو وی دا خبر هم د ده مبارک رښتیا شوه قدردانو چې چا د حضور د عزت او د ختم نبوت دپاره ځکه زمونږ علماو فرمایلی دي که یو سړی نن هم غواړي چې ما ته خو الله دا موقع نه کړه چې زه د حضور سره په خدمت کې وې او ما د خپل جانان مبارک په خدمت کې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د در د خورو او د دې مبارکو د پیزار خدمت کړې وې الله دا موقع مال را کړې وې زمانه یې راته نصیب کړې وې بیا هغه زمانه خو مونږ ته نصیب نه شوه نن 1500 کاله پس دلته موجود یو او که یو انسان وایي چې زه دې اوس هم د حضور ذاتي خدمت وکړم هغه دې د حضور د ختم نبوت عالم بلند کړي او په دې لار کې د خدمت شروع کړي دې باندې به توجه دته ډایرکټ زما د جانان مبارک ملاویږي
دا مونږ چې تاسو په کوم موضوع باندې دلته جمع کړی دا یاد وساتئ دا عامه موضوع نه ده دې کې خپل دومره مفادات هم نشته معمولی د خپل ذات حواله سره مونږ په دې کې نه مفادات تړو دا تاسو چې وینئ د لرې لرې نه زمونږ چې کوم دی علما راغلي دي نایب امیر زمونږ تشریف راوړی دی او همدغه رنګې چې کوم دی مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب اکرام الله کریمی صاحب زمونږ د جمنا زمونږ چې کوم دی ذمہ دارانو تشریف راوړی دی نو داسې نه ده ګوندې چې مونږ چرته ماسوتنې بهر کوو او یا زمونږ خوښه ده چې مونږ خلکو باندې سوره یاسین پوخ کو او تقریر ورته کوو او یا مونږ باندې خلک ګلونه راولي او یا مونږ خلک وپېژني عزتمندو دا هر څه قدیم نو دا پیژنګلا ده او دا هر څه نام د حضور د خاطره دی